دا موږ چې پکې اوس یو دا ډیره عظیمه او مبارکه میاشت ده. دا میاشت د رمضان میاشت ده. دا میاشت د روجې او د قیام او د تلاوت قرآن میاشت ده. دا میاشت د صدقاتو د یو بل سره د ښېګڼې میاشت ده. د هغه میاشت ده چې الله سبحانه وتعالی پکې د جنت دروازې کولاوي کړي دي. د هغه میاشت ده چې الله سبحانه وتعالی د خپلو بندګانو یوه نیکي په څو چنده باندې قبلوي. د هغه میاشت ده چې د انسانانو درجې پکې بلندېږي. د هغه میاشت ده چې الله سبحانه وتعالی د خپلو بندګانو دعاګانې قبلوي. د هغه میاشت ده چې الله سبحانه وتعالی خپلو بندګانو ته ګناهونه بخي. د هغه میاشت ده چې الله سبحانه وتعالی د خپلو بندګانو څټونه د اور نه ازادوي. دا د خیرونو او برکتونو او د رحمتونو میاشت ده. دا د صبر میاشت ده. راځئ چې د میاشتې استقبال په خوشحالۍ او په استقامت سره وکړو او په دې میاشت کې د یو بل نه په نیکیو کې مخکې شو. دا میاشت په عبادتونو او الله سبحانه وتعالی ته په توبې ویستلو باندې ښایسته کړو. راځئ د دې میاشتې استقبال په روجې او په تلاوتونو او په لمونځونو سره ښایسته کړو.